بسم الله الرحمن الرحيم. والمسافر إذا خاف اللصوص او قطاع الطريق. و مسافر سړی هر کله چې دای دارېده د غلونې نه لصوص جمع د لسون واحد ده. مسافر هر کله چې دارېده د غلونې نه او قطاع الطريق یا د لیارواینې نه چې لشي کې کوي. ولا ينتظر رفيقه وحال داوي چې انتظار نه کوي ملګری د جاز له راودي د تاخير الصلاه په سر کول د منځ. ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وکچره د لميزو کو په دغه عذر سره بالإيماء په اشاره یعنی د کچره په اشاره لميزو کو جاز راوځو. په دغه برات شه دا مسله ذکر کړه چې هر کله یو سړی د خلونه نه ډارې د یا د یار واینې نه ډارې د چې دا کون مې لیټ کو او لمونځ مال روغای او ملګری د ته انتظار نو کو اس خو مجبوری نه د دل میز پسټ کېږي چې باغ غلونه په علاقہ تیر شي اس راودي د تا پسټ کول دل مونږ یعنی میز پسټ کو چې کله په ډور زوی تیر شي به ودای بیا خپل میزو کو پر کو کو سجده سره. ولو صلى بهذا العذر بالإيماء کچره دل میزو کو په دغه عذر سره په اشاره سره اجازه بیا دا غیر وځو. واجمعوا و اجماع کړی دو امامونه عالمونه قال ان الماشيه د خبره چې په پښې تلین کا سړی لا یصلی بالإیماء مینز د نه کوي په اشاره سره او هو يمشي په داسې حال شي چې دای تلل کوي. وکذا السابق لا یصلی د غرنګ لمبه وین کا په دریو بشه دایوال مینز نه کوي او هو یصبح په داسې حال شي چې دای لمبه وای. یعنی علمونه په دغه اتفاق کړه دا چې پښې تلین کا سړی په داسې حال شي چې دای تاک کوي دای په اشاره سره مینز نه کوي او د غرنګ لمبه ځان سړی چې په دریو بشه لمبه وای او په دې موضوع وخت روغای بیا د لوس وبشه مصروف دی په لمبه شه نو دایل مینز په اشاره سره کوي دته د ضروري اجازه نشته. بخلاف المنهزم په خلاف د منهزم تشدیدین کی تویی چې د کافر او مسلمانانو جنگ دا مسلمانانو شکست وکړ اس دی یو جنگی چال کوي تیش تکای په دشمن باندې بیا نر برغېږي نو په دغه ټیم چې کدای تیش تکای دا تیش ته ول سړی چې د اپ اشاره سره میز کوي شي. بخلاف المنهزم په خلاف د منهزم د تشدیدین کی سړی او هوا یصلی و دای د میز کوي راکبان بالإیماء سویر په اشاره سره واقفا او تسیر دابته او تعدو کده د سواری ویلوډاوی وکا روونوي لیا دونګي دایوه په اشاره سره المیز کوي شي د منهزم سړی یعنی منهزم سړی چې دا په داسې حال چې دای سویر وی په اشاره سره کوي شي سواری د کویلوډاوی کاروونوي او تعدو یا دونګي. ولو صلى بالإيماء لخوف عدو او سبعين ولو صلى بالإيماء کچر المیز کو په اشاره سره لخوف عدو د ډور د دشمن نه او سبعين یا د دریندانا او مرضن او تینن یا د مرضنا یا د خاټنا چې برون شو دا ټول وطن چې کړه دا لا يعيد بالاجماع نظر ګرځي په اجماع د امامونه سره اقل میزه کافی ده یعنی چا کل میزو کو په اشاره سره د دشمن دی وجنه د دشمن نه ډور وو یا دریندا وو چې کدای په منظم مصروف شي بیا دریندا موت کو یا بیمور ودای یا خاطه چکړه وي چې د سجده زوی نه میند د په اشاره سره کوي شي به د دال میز نر ګرځي. والمقید و بذلونه شه تړل شو سړی اذا صلى قاعدان هر کله چې دایل میزو کو په نوستي یعید عند ابي حنیفه او محمدن ارګرځي وي دالمیز پنځه امام ابو حنیفه صاحب او محمد صاحب وعند ابي يوسف لا يعيد پنځه ابي يوسف صاحب ارګرځي. ويجوز التيمم عند ابي حنیفه او محمدن دا بلا مسله شلا وہ جائز دا جائز کېږي تبین پنځه امام ابو حنیفه صاحب او امام محمد صاحب بكل ما په هر یک شي سره کان من جنس الارض جدای وی د جنس تمځکه نه کټ تراب ور رمل لکه خورا ور رمل و شګه ول حجر و کونه ول مدار ولیټا ول درنیخه و پټاس ول کوخله ورنج ول مرتر سانج و مرتر سانج ول نورته و چینا ول مغرته و سره خورا دا شاینا د جنس تمځکه نه دی دا چې تاسو ته پاتای دا ویرای نه و دا داسې شاینا دی چې دا کایر ته ورچوي به دا سویزینا ټیک لا کنه چې سویزینا به هغه د جنس ته تمځکه نه وما اشبهها او هغه شاینا چې مشابه دي دغه
چې د دغه غوند دي ولا يجوز عندنا ونه جائز کړي پنيز د میټا بما په یو شي سره لایس من جنس الارض چې د جنس د بکنه نه دي کا ذهب والفضه د لکثرزار وسپینزار والحديد ويسبن والرصاص وسيكا والحنطه وغنم والشعير والبشه وسائر الحبوب وطول دانه والاطعمه وخروقنا چې کیم شي نه د جنس د مزکه نه دي لکه سرزار سپینزار یسپنا سیکا غنم جوور اربشه ټوله دانه لکه دالینا شل چولشله چنشله میشله یعنی را خروکینا په دغه باندې تبین نه کیږي و ان کان علی هذه الاشیاء المذکوره وکچره وی په دغه ذکر شوی شایع غبارون گارد یجوز بغبارها بیا راوکېږي تبین په ګرد د دغه اشیاء عند ابي حنیفه دا بنز د امام ابو حنیفه صاحب وفي احدى الروايتين عن محمدن و په یو روایت شه د دوه روایت ازخه د امام محمد صاحب یعنی امام محمد صاحب نه دوا قسم روایتونه دي په یو روایت شه امام محمد صاحب یا داسې ویای چې د دغه شایع په ګرد باندې تبین جایز ده د امام ابو حنیفه صاحب په قولی ده وفي رواية لا يجوز بيو رواية امام محمد سے ابتدادی جنہ جائز کری ثم عندهما بیا پنیز د طرفین الشرط شرط چې دا مجرد المسح على الارض خلی لوس والدی یا خلی لوس ورډل دی مزګتا او غلا جنس الارض یا جنس د مزګتا حتی فائدہ دادو انه لو وضع يديه على صخرتين انه چې کچره دای لو وضع کشیش دی یدایه لوسینا خپل غلا صخرتن په یوه تیجه لا غبار علیها چې ګرد نوی پیغه او غلا اردن ندیتن یا پلم دسم زکه بنده ولم يتعلق بيده شيء وس شيء شخ نشي د دلوس پر جاز عند ابي حنیفه جائز ده پنځ امام ابو حنیفه صاحب یعنی دی او یای چې په دې بنشه شرط خالی لوس ورډل دی مزکه تل یا جنس د مزکه تا ګرد ضروری نه ده چې په لوس پر د تشای شاخ شي دی یای چې کچره چا خالی لوسینا کشرتل په یوه تیزه باندې صفا تیزه دو چې ګرد نشتا په لیا خالی په جنس د مزکه باندې لکه شګه دو ګرد نشتا په لیا کونه دا لیا مزکا لم دادو بلم دم زکا ګرد نه کنا ناونه مزکا دو پای لوس کشردل دا او لوس پر شای شاخ نشل بیا دغه لم دم زکنا ته بین راولا پنځ امام ابو حنیفه صاحب وفي احدى الروايتين عن محمدين او د دوه روایت ځخه په یو روایت څخه د امام محمد صاحب د امام محمد صاحب یا یو روایت دغه دا چې راوکېږي په تقریبا د تبین اما الفرق بین الصخره و بین الذهب هر چه فرق تا په میوز د تیجه و په میوز د سره زره شو ولفدت و د سپینه زره شه هر چه فرق تا په میوز د تیجه و سره زره و سپینه زره شه و هما و حال دا چې دا دواړه خلقاف الارض پیدا کړی شوې دي په ځکه چې دا خلقاف ماضی مجهول دو و تسنیه دی دواړه پیدا کړی شوې دي یعنی دا سره زر سپین زریا و تیجه یا دا په ځکه چې پیدا کړی شوې دي ان الذهب والفضه يذوبان في النار بشکا سرزار والفضه وسپینزر یذوبان ولکیږي فن ناره په يرشه بخلاف الصخره په خلاف د تیجه جیر ته ورچوي اغه نو ولکیږي فانها لا تذوب فيها پس دو نو ولکیږي په يرشه فكانت كقراب نو دوشلا په شان دي خوره و اما تیمم بالاجر و هر چه تبین دا په خغشت سره اجرون په خغشت ته وي فعند ابي حنیفه يجوز مطلقاً نو په نيز امام ابو حنیفه صاحب جائز دا تبین مطلقاً په خغشت یا مطلقاً دا معنا چې کا دا په خغشت کا موتاوي کا چا چورا کړی وي ټکولې وي او کا دو لوړا وي وعند محمدن و په نيز امام محمد صاحب يجوز التيمم به ان كان مدقوقا چرو کېږي تبین په دغه په خغشت کچره دوه ټکولې شوې مدقوق صيغه د اسم مفعول دو ټکولې شوې او کان علیه غبار یا وو په دې باندې ګاړد امام محمد صاحب فرمایي چې په خغشت باندې تبین پاسره وکړي چې دوه لیاټه کولې شوې وي ولیا کا بیٹا کولې شوې نه چې دو سلامات وي او په دې باندې ګاړد وي ولو تیمم بغبار ثوبه وو کچره تبین یو کو په ګاړد د خپل خطه او غیره من الاخبار الطاهره یا په بل شي باندې د پوکې ګرد ځخه لکه د دوندول ګردینا نوي او حبت الريح لیا ګرد ارچیک کو هوای روري
فاصاب الغبار وجهه بیا ورسید ګارد مخ دې ته وزرا غیه و دغه دویلو څنګه ته یا لوسه ته یا فمسحه بنیت التیمم بیا د مسح کړل مخ و لوسینا په نیت تبین جاز عند ابي حنیفه و محمد جائز ده تبین پنځ د امام حنیفه سے او امام محمد صاحب سواء برابر خبره دو وجدا ترابن اخره کده میندا کړه ورسته بلا خورا او لم یجد یا نکړه میندا وعند ابي یوسف لا يجوز و پنځ د امام ابي یوسف صاحب نه جایز کړي ته بین اذا وجدا ترابن اخره هر کله چې دای میندا کو خورا بلا په دغه برات شدا مسله ذکر شلا چې کچا د خطه په ګارد ته بین وایو لې په بل تشته بین وای چې په ګارد وی لیا هوا چاله دا هاوی ګارد روړو د په مخ باندې ولاګید د په لوسه ولاګید د لاسینې او دا وشتل چې اسا ګارد خوره د په مخه لاګي او په لوسه یا نیت یې ته بینو تا کو بیا د په مخ او په لوسه باندې لوسینا سره ارتر کړل نیت یې ته بینو تا کو دا ته بین جایز ده پنيزه طرفای نه برابر خبره دو کبه ورسته د نه را خوره میندا کړه او کني کړه میندا امام ابي يوسف سے ویای چې نه کنه را خوره میندا کړه به په دغه سره ته بین نه کېږي په بل خوره باندې سام ته بین وای د دوندول خوره چې دا یې هاوی وروړه په دغه به ته بین نه کېږي